او دا یاره ګورې یوازې د غریب نه د بعضې ډېرو بادشاهانو په زړه کې هم یو دغه بادشاه چې د ښکار لتلی و چې ښکار لتلی و دا پولیس والا دا خلک منډې تړلې وې ښکار پسې یو غریبه ښځه وه هغې غوا سروله په ځنګل کې د بادشاه دا ښکاریان ورغلل چې ښکار یې ونه کړ نو د هغې غریبې ښځې هغه غوی یې راونیوله و دې ډېرې چغې والې فریاد وکړي چې دا خو زما غوا ده زما غوا ده خو د غریبې ښځې خبره چېرته څوک مني هغه یې لاله کړه ذبح یې کړه غوښې یې ترې ویستې بادشاه له دې غریبې چغې والې چې پیسې راکړې ده غوا زه نیک بخت پیسې غواړم اوس به دنه سرمن بادشاه وباسي پیسې غواړم شه به زه دا لاره نیغه ونیسم هغه غریبه لاړه هلته یو عالم هغه ته فریاد وکړو چې دغسې زما خو دغه ټول زندګۍ د بچو دغه یو غوا وه هغه هغه ظالمانو ما نه ونیوه دوله پیسې زه به دې بچو له څه کومه دا خو ما سروړه د خپلو ماشومانو یتیمانانو بچو له هغه عالم ورته وایي زه د چل ښیمه وګه کولی شي وایي دا بادشاه چې دی که نه دې غریب نه دی خبر دا د پولیس والا او د کارنده او دا کار خراب کړو او که هغه ته پته ولګېده نو هغه به دوی له سزا هم ورکړي بادشاه ته ووایه وی بادشاه ته زه کوم ځای رسېدی شم همدا خلک لار کې ولاړ دي ما بادشاه ته پرېږدي وی داسې وکړه دا بادشاه به اوس کور ته ځي محل ته به ځي نو لار کې هغه پلانکي سیند باندې پول نه دی د هغه پول په هغه میانځ کې ورته ودرېږه چې دې سینګځي نو بس پول باندې خو رکوټې وي بس کلک دا بادشاه د اسواګي ونیسه او ورته دا ال ووایه د هغه په زړه کې د خدای یاره شته ډېره ښه ده بوډۍ لاره په پول کې را روانه ده چې بادشاه سینګ راځي د هغه نه خو مخکې وروستو اسونه ډېر دي دې غریبې ځان یو طرف ته که خو چې د بادشاه اس روان و بس دې ور منډه کړه هغې د واګونه کلک ونیو پولیس هم را منډې کړې خلکو هم را منډې کړې خو دې کلک نیولې د اس بادشاه و دې څه کوې بوډۍ پرېږده وی زما د سره یو حق دی په دې پولي راکې او که په پولیس ورات به یې راکې زما د سره یو حق دی که په دې پول راکې هم ستا خوښه ده او که په دې نه راکې واګې مې پرېښودې خو په پولیس ورات به دنه غواړو چې بادشاه د پولیس ورات نوم واغی پر پیدو شو لرې داس نه راټوپ کړی خپو کې ورته لاس کېښود وایه بوډۍ هله پولیس ورات باندې زما سره بسي چې زه به تاله درکړم وی خستا دې خلکو ما نه غوا غشتې او زما یتیمانان ماشومان بچي دي دغه یو غوا مې و د هغه بچو دپاره هغوی له به څه کوم هلې اډر یې وکړه دې له 100 غواګانې ورکړې 100 غواګانې دې له ورکړې بوډۍ رضا شوې پولیس ورات باندې خو به نه غواړه لکه چې دا تصور راغې چې زما به د الله سره ملاقات کیږي او دا یره راله نتیجه به شي فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا بیا به نیکي کې بیا به الله رضا کې کنه او بیا به داسې نیکي کې چې ریا به نه کې ولا یشرک دې نه ریا مراده ده ځکه ریا ته نبی علیه السلام رکوټ شرک ویلی دی انما اخوف ما اخاف على امتی الشرک الاصغر حضور پاک فرمائی وی په خپل امت زه د رکوټ شرک نه ډېر زیات یریږم قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول الله دا الله رسول رکوټ شرک څه شی دی وی الرياء والسمعه د ښودنې دپاره کار کول یا د شهرت دپاره کار کول نیکي دې دپاره کول چې ما خلک وویني او نیکي دې دپاره کول چې په خلکو کې په نیکۍ مشهور شم ولا یشرک بعبادت ربه احدا دا غي دلته کې ریا مراد ده چې ریاکاری به نه کوي په عبادت کې عبادت به الله ته ښیي بل څوک به الله سره نه شریکوي په ښودنو د عبادت کې نو الله خوشحالیږي په جړا او چې جړا یو سړی کوي دی به الله راضي کوي حضرت ابو هریره رضی الله عنه څومره لوی صحابي دی د نبی علیہ السلام 5300 احادیث درا جمع کړي دي امت ته رسول دي 5300 لوی محدث دی او چې کله مړ کېده نو الله ته جړل نو صحابو کې باجیبه جندو صحابي چې به کله وفات کېده مرګري به ورته راجمع نو یو به ورته وی ته خو لږ ساعت پس د نبی علیہ السلام سره د ملاقات کېږي ورې ځان سلام به رسئ بل به ورته وی لږ ساعت پس بستا ملاقات د نبی علیہ السلام سره کېږي ورې زما سلام به رسئ نو صحابه ورته وی ابو هریره موږ دله راغلي یو چې موږ درته خپل سلام ووایو چې زموږ سلام رسول الله مبارک ته ورسئ او ته جاړئ ولې جاړئ جړا ولې کې او ته څه وی
سامان ډیر کم دی او مزل ډیر زیات اوږد دی، ډیر اوږد مزل دی او سامان کم دی. رښتیا خبره ده، یو سړي زوی دی دوبۍ ته لاړ شي، کال پس به راشي، 2 کاله پس به راشي. سعودي ته لاړ نو 1 کال پس به لاړ شي، 2 کاله پس به راشي. انګلینډ ته لاړ، امریکې ته لاړ، 3 کاله پس خو به راشي که نه. خو د مرګ په لار چې کوم سړی ورغی او واپس راځي ډېر اوږد مزل دی. ابو هریره وایي سامان لږ دی، جاړي پروردګار ته. نو جړه دا د انسان دپاره بهترینه نسخه ده، په دې الله خوشحالېږي. او نبی علیہ السلام فرمایي کمې سترګې چې زما د یرې نه وجړل د جهنم اور ته به نه ځي، کم ځای باندې چې زما د یرې اوښکه ورله د جهنم په اور کې به نه سوځي. موږ ډېر کمزوري یو، ډېر لوی سفر هم په سر را روان دی. ډېر خلک په غلط فهمۍ کې پراته دي. بعضې خلک وایي مړه بس موږ مسلمانان یو، دا دوزخ کافر له پیدا دی، مسلمان له نه دی پیدا. دا دروغ وایي، دروغ. دا مسلمان له پیدا دی. فرق دومره دی چې کافر به ټوله همیشه په ده جهنم کې پراتی او مسلمان به پکې سموده پراتی چې دا عذاب ته ورجېږي، د هغې نه پس په جنت ته ځي. دا ثابت دی د پیغمبر علیه السلام. دا به نه وایي چې مسلمان له نه دی پیدا. نیک مسلمان له نه دی پیدا، فاسق فاجر بدعمله له پیدا دی. دوزخ ته به دوزخ ته به پلیت لاړ شي نو وبېډوئ نو پاک به شي، د هغې نه پس به بیا جنت ته ځي. بعضې خلک څه وایي؟ بعضې وایي مړه دا به د مولیانو خبرې دي، د آخرت نه څوک راغلی دی. دا ګورې د کفر خبره ده. که چا دا و چې دا د مولا خبره ده او د آخرت نه څوک راغلی دی، کافر شو. د آخرت نه الله ماله خبر را کړی دی. دا خو ته آخرت ونه منه، دا خو ته عذاب نه منې، دا خو ته آخرت نه منې، دا خو دا مولا چې درته کومه خبره وکړه د خدای او د رسول خبره ده، ته خو د خدای او رسول خبره نه منې. نو چې څوک د الله او د رسول خبره نه مني او څوک آخرت نه مني، دا مسلمان نه دی، کافر دی. دا ډېره خطرناکه خبره ده. آخرت نه څوک راغلی دی؟ آخرت نه ما ته الله خبر راوړی دی، د آخرت خبر ما ته رسول الله راوړی دی او هغه زه تا ته بیانوم. ډېر خلک په دې غلط فهمۍ کې پراته دي. ډېر خلک وایي مړه دا ایمان دا څه د لومې کچه تار خو نه چې وبشلېږي، دا کچه تار دا ډېر مضبوط هم دی او کچم دی. که ته مضبوط ساتې نو مضبوط دی، که ته کچه ساتې نو کچم دی. معمولی غوندې سپکوالی د پیغمبر وکړه، معمولی غوندې سپکوالی د قرآن وکړه، په ټک درنه د ایمان شلېږي. حضور پاک فرمایي وی د ایمان مثال داسې لکه سړی په یو نري دیوال رواني، احتیاط سره قدم باخلي، که معمولی لږ غوندې د قدم کې فرق راغی ټس خوېدلې به یې لاندې به پروت دی. نو دا د غلط فهمۍ خبرې. یا دا بعضې وایي زه مړه دا خو لا هلکانه ده، چې پلار ته وله وایي چې دا زوی خو دې ګناه کوي، یاره مړه داسې مونږ هم هلکانو، ټیک به شي، ټیک به شي. که بیا همدقه زوی چې وروستو لوپر شي او ګنده شي، اجرتي قاتل شي، دقه مور پلار یې بیا سر ټسوي او یو لمزي او بل لمزي او بل لمزي. د ماشوموالي نه به د بچي اخلاق ښه کوي. د ماشوم مثال خو د کولال د خټې دی، د کولال د خټې نه خو منګي هم جوړېږي او کوزه هم ترې جوړېږي. ماشوم دی دا په دې بانه به ځان نه خلاصوي چې دا وروسته به ټیک شي. وروسته څه پته لګي که ته مړ شوې او دا لوپر شو نو قبر کې دې بیا درزار ته ګوره، او وروستو که دې لوپر شو بیا به څه کوې؟ مستۍ خبرې به نه کوو، د الله د یارې خبرې به کوو. د الله لوی قدرت، د قیامت لوی ورځ، دا بار وخت په سر باندې نیغه ګڼو، به دا زموږ د کامیابۍ نښه ده.